یو ورځ یو باغ ته 2 نفره لاړل، یو ړوند و یو شل و. باغ ته چې ورننوتل ډېرې خوندورې مڼې وې پکې. نو دې شل ورته ویلې چې سختې خوندورې مڼې دي، دا به څنګه کړو؟ نو شل رسېده نه او ړوند لیدلې نه او زړې مڼو ته سوی. نو دوی دواړو مشوره وکړله چې باید دا مڼې وخورو. وی څنګه یې وخورو؟ نو شل ورته ویلې وی ته ما په اوږو سپور کړون ده، مڼې خو زه وینم رسېږم نه، ته ورسېږي وینې نه. بس راوبېشکو. بس طالبانو مڼې راوشکولې. دغه د باغوان پې راغی. باغوان چې راغی شل ورته ویلې زه نه یم ملامت، دا د ړانده له لاسه ړانده دا کار وکړه. هغه ورته ویلې څه ورته وایي د ړانده ورته ویلې باغوانه زه نه یم ملامت، دا شل راشکولي دي، ما خو نه لیدلې. شل ورته وایي باغوانه زه خو نه ورسېدلم ړوند. نو باغوان به دواړو ته جزا ورکوي که یوه ته؟ دواړو ته به جزا ورکوي، ځکه که شل نه وې راشکولې ړوند نه لیدلې، خو که ړوند دا شل نه وی ورجي کړی، شل نه ورسېده، دواړه څوک دي؟ نو روح او جسد د معصیتو ګناه چې کړې دواړو کړې. وی بدن به وایي چې زه خو چې شیم نه وم، روح چې راننوتې زه په حرکت راوستم، نو د ما څه جرم ده؟ بدن به وایي ما ته چې الله عذاب راکوي، عذاب چاته ورکه؟ روح به ورته وایي ای ربه ما خو ګناه نه ده کړې، ګناه خو د خپله بدن کوله. نو الله به ګناه د جزا چاته ورکوي؟ دواړو ته به یې ورکوي. صحیح خبره د اهل سنت والجماعت دا ده چې جزا به چاته ورکوي؟ هم روح ته به هم عذاب القبر هم به چاته وي. نو طالبانو عذاب القبر څه ده؟ دا د اهل سنت والجماعت په مذهب باندې عذاب القبر دا سته. یو عذاب القبر د طالبانو یو ضغطه د قبر ده. ضغطه د قبر د عذاب القبر نه طالبانو فرق لري. ضغطه القبر، ضغطه د قبر دا معنا چې قبر داسې پې راسي، پې تنګ سي. دغه ضغطه د قبر غیر له انبیاو نه نورو ټولو ته سته، حتی نیکو خلکو ته هم طالبانو ضغطه د قبر سته. نو یو عذاب القبر د هغه عاصیانو ګناهګارانو ته ده، یو ضغطه د قبر د غیر له انبیاو نه نورو ټولو ته سته. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویم د مشکات کې حدیث را روان ده للقبر ضغطه لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ. که چا له دې نه نجات پیدا کړی وای نو سعد بن معاذ به پیدا کړی. نو ضغطه د قبر غیر له انبیاو نه نورو ټولو ته سته، که عاصي وي او که مطیع وي ټولو ته سته. اما عذاب القبر ته نه چاته ده؟ عاصیانو ته ده. دا خبر طالبانو علماو په کتابونو کې ذکر کړي. علامه امام قرطبي رحمه الله په تذکیری کې باب کې ښودلی چې ضغطه غیر له انبیاو نه مطیع عاصي ټولو ته سته. او امام سیوطي په شرح الصدور کې هلته باب کې ښودلی ده. او علما نور علما هم دا خبر کوي چې ضغطه د قبر عامه ده او عذاب القبر څه ده دا عامو خلکو ته بیا نسته. عذاب القبر چاته نسته؟ انبیا علیهم السلام ته نسته، علما وایي صبیانو ته هم نسته، وړو ماشومان چې مړه سي عذاب القبر ورته نشته. اگر چې په دې مسئله کې بعضې علما اختلاف لري. ابن الحمام رحمه الله په مسایرې کې وایي عذاب القبر وړو ماشومانو ته نسته. په مسامرې باندې چې کومه حاشیه علامه ابن شریف کړې نو هغه وایي طالبانو چې نه سته ده ورته عذاب القبر. ابن شریف وایي هغه لیکلي چې صبیانو ته عذاب القبر سته. ابن شریف وایي امام قرطبي په تذکیرې کې وایي او دوی دواړه وایي صبیانو وړو ماشومانو ته هم عذاب القبر سته. و امام سیوطي صاحب د ابن الحجر الاستعداد للمیعاد کتاب نه نقل کړی چې نه عذاب القبر چې ده دا وړو ماشومانو ته نسته. سیوطي او ابن الحجر او علامه ابن الحمام په مسایرې کې وایي چې عذاب القبر چاته نسته، وړو ماشومانو ته نسته ده.